الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. د شعبان المعظم د میاشتې د 15مې شپې په اړه غواړم تاسو ته لنډ ټکي وړاندې کړم. دا مبارک شپې ته د برات شپه هم وایي او ډېر ملګري خو په دې باندې پوهیږي چې د برات شپه کې څه کول پکار وي. غواړم په دغه اړه باندې تاسو ته لنډ ټکي در وړاندې کړم. علي رضی الله تعالی عنه مبارک نبی علیه السلام مبارک نه روایت کوي چې نبی علیه السلام مبارک فرمایلی کله چې په تاسې باندې شعبان المعظم 15مه شپه راشي، یعنی شعبان المعظم نیمایي شي، تاسې په دغه شپه باندې قیام وکړئ، یعنی تهجد وکړئ، د ورځې روژه ونیسئ. په دغه شپه باندې کله چې ماښام شي او لمر ښکته شي، الله تعالی د ځمکې اسمان ته راشي، بندگانو ته په بلاکیف شان سره او خپل رحمت سره متوجه شي. اوازونه کوي خپل بندگانو ته چې آیا څوک بخښنه غوښتونکی شته زه ورته بخښنه وکړم، آیا څوک رزق غوښتونکی شته چې زه رزق فراخه کړم، آیا څوک مصیبت زده شته چې زه مصیبت لرې کړم او ختم کړم، آیا څوک شته، آیا څوک شته، تر هغې چې صبح صادق راوخی شي. یعنی اله العالمین ټوله شپه د بندگانو د جوابونو ته په تمه وي چې اله العالمین ته جواب ورکړي چې او زه مصیبت زده یم، زه مریض یم، زه په مشکلاتو کې یم، زه تنګلاسه یم، زه ګنهګار یم، ما ته بخښنه وکړه. اله العالمین په دې ډېر خوشحالیږي چې اله العالمین نه موږ بخښنه وغواړو او د خپلو ګناهونو پښیمانتیا ښکاره کړو، اظهار د ندامت وکړو. دغه مبارک حدیثونو کې علماء کرامو مختلف نظریات وړاندې کړي چې بعضوی ضعیفه هم بللي. فتاوی عالمگیری کې وایي چې اگر چې ځینو علماء کرامو دا حدیث ضعیف بللي او ځینو صحیح ویلي، د دې وجې نه د دې ورځې د روژې هغه سنتیت او وجوب له منځه تللی، فقط استحباب پاتې دی. یعنی په دغه ورځ باندې روژه نفل ده او ثواب ډیر لري. نو کوشش وکړو چې په دغه شپه باندې تلاوت وکړو، ذکر او اذکار وکړو، عبادت د اله العالمین وکړو، د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړو، ندامت اظهار کړو، وژاړو اله العالمین ته، د نارواو مجالسو نه لرې شو، د ټوکو ټقالو نه، بنډارونو نه ځان وساتو چې اله العالمین په هغې ډېر سخت خفه کیږي. نو اله العالمین ته متوجه کېدل پکار دی. او په ځانګړې توګه غواړم هغه خبره تاسو ته وکړم چې هغه زموږ په جامعه کې، ټولنه کې په معمولي خبرو باندې یو بل سره وران وي، نه غږیږي، کینه او ضد او حسد په زړه کې پروت وي، جنګونه یې سره کړي وي، ورونه وي سره، خویندې وي سره، تره زامن وي سره، ماما زامن وي، یو بل سره وران وي. کوشش وکوئ دغه خلکو کورونو ته لاړ شئ، بخښنه ترې وغواړئ، مینه ورته ښکاره کوئ او خپل هغه قطع د صله رحمي چې منځته راغلې هله منځه یوسئ چې الله تعالی په صله رحمۍ باندې موږ ته امر کړی دی او په خپلوي ساتلو باندې موږ ته امر کړی. په دې اله العالمین ډېر سخت خوشحالیږي او په بندګانو باندې رحمتونه نازلوي. نو کوشش وکړو په دغه شپه کې عبادت وکړو او د اله العالمین رضامندي ترلاسه کړو، د نارواو نه پکې ځان وساتو. هیله کوم چې دا زما خبرې په تاسې باندې سختې تمامې نه شي او له دې نه ګټه واخلو. اول دې ماته، بیا دې تاسو ته اله العالمین په دې باندې عمل نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.